په داسې حال کې چې د مخابراتو نښلونه د معاصر ژوند د اساسي اړتیاوو له ډلې شمیرل کېږي، خو افغانستان کې لا هم ګڼې سیمې شته چې د کلونو راهیسې له مخابراتي پوښښ بې برخې پاتې دي. اوس د اترا اداره د دې خلا ډکولو لپاره د یو لړ مهمو پروژو عملي کولو کار پیل کړی دی. د اترا ادارې لوی رئیس مولوي سید برات شاه آغا د هیواد له 4 مخابراتي شرکتونو سره د یو شمېر نوو مخابراتي سایټونو د جوړولو قراردادونه لاسلیک کړل. دغه سایټونه به د بلخ، ننګرهار، فاریاب، هلمند، ارزګان، نورستان، بدخشان، بامیان، پکتیا، کندهار او میدان وردګو ولایتونو په لیرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې جوړیږي. د یاد ادارې ویان جلال الدین شمس وایي چې د دې پروژو له عملي کېدو سره به هغه سیمې چې د کلونو راهیسې له مخابراتي پوښښ بې برخې دي د مخابراتي خدماتو تر چتر لاندې راشي. اترا ادارې د وان بي سیم، وان ټیلیکام، اټوما او اتصالات مخابراتي شرکتونو سره د 14 مخابراتي انتنونو د جوړېدو قرارداد لاسلیک کړ چې د تقریبا 102 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې قرارداد دی. دغه انتنونه به د هیواد ټولې هغه لرې پرتې سیمې چې د کلونو راهیسې د مخابراتي پوښښ څخه محرومې دي هلته به دغه انتنونه جوړېږي. ښاغلی شمس زیاتوي چې په هیواد کې د مخابراتي پوښښ پراختیا دوام لري. د په وینا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 8700 مخابراتي انتنونه فعال دي او یوازې په تیرو 4 کلونو کې ګڼ شمېر نوي مخابراتي پروژې په لیرې پرتو او محرومو سیمو کې پلي شوي دي. 900 مخابراتي انتنونه اترا ادارې د خپل انکشافي بودیجې پر مټ باندې په لیرو پرتو سیمو او محرومو سیمو کې جوړ کړي دي او د اترا ادارې د انکشافي بودیجې پر مټ اوس مهال 10مه پروژې جریان لري چې ټوټل 1500 مخابراتي انتنونه دي چې په مختلفو برخو کې اعلان ته تللي وو، قراردادونه شوي دي او تر ډېره حده په کار مخکې تللی دی. د اترا ادارې د معلوماتو له مخې د 10مې پروژې د 530 سایټونو له ډلې د 32 سایټونو تدارکاتي چارې روانې دي او د بشپړېدو وروسته به د دغه سایټونو قراردادونه هم له اړوند شرکتونو سره لاسلیک شي. د نوو مخابراتي سایټونو جوړېدل به نه یوازې د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکي د مخابراتو له نړۍ سره ونښلوي بلکې د اقتصادي، تعلیمي او ټولنیزو فرصتونو دروازې به هم پرانیسي. چارواکي هیله لري چې د دغو پروژو له بشپړېدو سره به د مخابراتي خدمتونو کیفیت او پوښښ دواړه په بېساري ډول پراخ شي.